ما وعظ کوي سامعین رونه اوري دا سمع او اوریدل د علماونا دام په شریعت کې یو څه آداب لري. ستاسو پام یو حدیث مبارک ته رااړوم. د علماو ترمنځ هغه حدیث مبارک مشهور دی په حدیث د جبریل علیه السلام باندې. عمر رضی الله تعالی عنه د حدیث مبارک راوی دی. مبارک فرمای یو ورځ د ورځو نه یو وخت د وختونو نه مونږ د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناستو. اذ طلع علینا رجل ناسا په یو سړی را مخامخ شه. مونږ چې وکتل ډېرې زیاتې تکې تور ویښتانې وه، شدید و بیاض الثياب، تکې سپینې جامې وې. لا یرا علیه اثر سفرین د سفر آثارم پې نه ښکاره کېدل. او راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناسته. د حدیث مبارک الفاظ دا دي فاسند رکبتیه الی رکبتیه. د خپل زنګونونه د نبی علیہ السلام زنګونو مبارکو سره ولګول. نبی علیہ السلام نه یو درې څلور پوښتنې وکړې. یوه پوښتنه یې دا وه مل ایمانو، د الله نبی ایمان چاته وایي؟ نبی علیہ السلام ورته وایي ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. دا آمنت بالله چې موږ تاسو وایي دی ورته ولوسته. ایمان دې ته وایي چې په الله تعالی به یقین لرې او باور به لرې، د هغه په رسولانو به یقین او باور لرې. دا خبرې ورته وکړې. کله چې دا ټولې خبرې وکړې ورته نو دا سوال کوونکی نبی علیہ السلام ته وایي صدقته، رښتیا دې وویلې چې او ایمان هم دې ته وایي. عمر رضی الله عنه وایي موږ تعجب وکړو چې دا څه عجیبه سوال کوونکی دی، سوال هم کوي او بیرته د نبی علیہ السلام تایید هم کوي چې ایمان دې ته وایي. نو که سوال ته ګورو خو سوال علامه د دې ده چې دی نه پوهېږي، ځان پوهول غواړي. او بیا چې تایید کوي چې او ایمان دې ته وایي نو دا علامه د دې ده چې دته دا مسله د مخکې نه یاده وه. ځکه نبی علیہ السلام ته وایي چې او ایمان هم دې ته ویلی کېږي. دویمه پوښتنه د نبی علیہ السلام نه کوي د الله نبی مل اسلام، اسلام چاته وایي؟ نبی علیہ السلام ورته وایي اسلام شهادت ان لا اله الا الله. اسلام دې ته وایي چې یو څوک ګواهي په دې وکړي چې د الله تعالی نه ما سوا بل څوک د بندګۍ حقدار نشته. نبی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر دی، منځ وکړي، زکات ورکړي، حج وکړي. دا خبرې ورته وکړې. د اسلام دا 5 بناګانې ورته ولوستې چې اسلام دې ته ویلی کېږي. چې کله دا جواب هم ورکړه نبی علیہ السلام ته بیا وایي صدقته، د الله نبی رښتیا دې ویل او اسلام هم دې ته وایي. بیا مو تعجب وکړه چې سوال هم کوي او تصدیق هم کوي. درېیمه پوښتنه د نبی علیہ السلام نه کوي د الله نبی مل احسان، احسان چاته وایي؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړي احسان دې ته وایي ان تعبد الله کأنک تراه، چې ته د رب العالمین عبادت داسې انداز کې وکړي چې گویا کې ته رب العالمین ویني. او که ته رب العالمین نه ویني، که ته رب العالمین نه ویني نو کم از کم عبادت خو په دې فکر وکړه چې ما خو رب العالمین ویني. څلورمه پوښتنه د نبی علیہ السلام نه کوي د الله نبی متى الساعه، قیامت به کله وي؟ نبی علیہ السلام جواب ورکوي ما المسؤول عنها باعلم من السائل. مسؤول عنها د چانه چې د قیامت په باره کې پوښتنه شوي هغه ډیر اعلم د سائل نه دی. علماو د دغې جملې توجیهات ذکر کړي او یوه وجه دا بیانوي وایي د نبی علیہ السلام د جواب مقصد دا دی چې څنګه د قیامت د قیام علم تا ته نشته نو ما ته هم نشته. یعنې څنګه چې ته د دې نه نه یې آګاه چې قیامت به کله وي نو زه هم ترې نه یم آګاه.
ولی علم د قیامت په هغه 5 شیانو کې دی چې علم د دې مختص دی تر ذات د رب العالمین پورې. او حدیث د بخاری پیدال دی فی 5 لا یعلمهن الا الله. علم د قیامت په هغه 5 شیانو کې دی چې په دې باندې ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نه پوهیږي. وی خزه چې نو د قیامت در راتګ علم نشته درته فاخبرني عن اماراتها. د الله نبی د قیامت د علامونه می خبر که علامې د قیامت څه شی دی. نبی علیہ السلام ورته د قیامت علامه دا ده ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها. نبی علیہ السلام ورته د قیامت یو علامه دا ده چې یو امه وینځه به خپله مولایینه وزیږي. د دې مختلف مقاصد دي. یو مقصد علما دا ذکر کوي د نبی علیہ السلام د وینا مقصد دا دی چې په اولاد کې به د مور او پلار عقوق او نافرمانی ډیره شي. دا اولاد به مور او پلار ته په نسبت داسې وي لکه بادار. بادار چې څنګه په خپل غلام او په خپل ماتحت امر کوي او دا ماتحت د خپل بادار اطاعت کوي، نو همدقسې به دا بچیان د مور او پلار په نسبت دغسې شی شي. مور او پلار به د هغې د ماتحت وي، د اولاد اطاعت به کوي، د اولاد حیثیت به مور او پلار ته داسې چې دی باداران دي او دی غلامان او مزدوران دي. دا ورته یوه علامه وی. او بله علامه ورته دا وی د قیامت بله نښه دا ده ان تر الحفاة العرات. ته به وینې هغه کسان چې پیلوچه وه، بربنډ وه، په خپو باندې پیزار نه و او دې طرف ته چې دی په وجود لباس نه و، رعاء الشاء ګډې او بیزې به یې سره ولې په دشتو بیابانونو کې. دغه کسان به وینې یتطاولون فی البنیان، د یو بل سره به په آبادیو کې تطاول او اوږدوالی کوي. دا معنا که یو چېرته نیم جریب ځمکه او کور او آبادي جوړه کړي مثلا، دا بل به وایي چې زه خو دنه کم نه یم، یو جریب جوړوم. که بل یو جریب جوړه کړي دی به وایي یو نیم جریب جوړوم. که بل یو نیم جریب جوړه کړي دی به وایي زه 2 جریبه جوړوم. نو هغه خلک چې وخت داسې و چې ډوډۍ نه مونده کوله، په خېټه نار و، لباس نه مونده کو چې په ځان یې اچولی وی، او دې طرف ته پیزار یې نه مونده کو چې په خپو کړي وی. نبی علیہ السلام وایي داسې وخت به راشي چې دوی به شتمن وي او دوی به د یو بل په ضد باندې اوږدې اوږدې آبادۍ جوړوي او اوږدې اوږدې بنګلې به جوړوي، اوږدې اوږدې کلاګانې به جوړوي. دا د قیامت د علایمو نه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا علامه ده. سائل سوالونه وکړل، لاړ. چې کله لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی، عمر رضی الله عنه ته فرمای ای عمره اتدری من هو؟ آیا ته په دې پوه شو چې دا کس څوک و چې راغی او دې مجلس کې ما نه پوښتنې وکړې؟ نبی علیہ السلام ته دې مبارک وی الله ورسوله اعلم، خدای تعالی او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي چې دا څوک و چې دا کس راغی. خو دومره مو ولیدل چې کس مجلس ته راغی او د تاسو نه پوښتنې وکړې او تاسو جوابونه ورکړه او موږ جوابات واورېدل او سړی په خپله مخه لاړ. نبی علیہ السلام ورته فرمای وی دا خو جبریل علیہ السلام و او د دې دپاره راغلی و چې لیعلمکم دینکم، دې دپاره چې تاسو ته ستاسو دین در وښایي. جبریل علیہ السلام دې دپاره راغلی و چې تاسو ته ستاسو دین در وښایي. نو د دین د ښودلو مقصد څه شی دی؟ د دین د ښودلو مختلفې طریقې دي. کله شاګرد استاذ ته کتاب یخی، کله یو عالم مجلس ته راشي خلکو ته دین بیانوي، کله یو سوال کوونکی یو مجلس ته راشي او د یو عالم نه پوښتنه وکړي او دا نور خلک یې واوري او عالم د هغې پوښتنو جواب ورکړي. د دین د نشر مختلف طریقې دي او د دین د تعلیم مختلفې طریقې دي. یوه طریقه د تعلیم د دین دغه وه چې سائل راغی او جبریل علیہ السلام او د نبی علیہ السلام نه پوښتنې وکړې او نبی علیہ السلام جواب ورکړه. مجلس کې حاضر خلکو د نبی علیہ السلام جوابات واوریدل، نو دې حاضرینو ایمان مو پیژنده چې ایمان چاته وی، اسلام مو پیژنده چې اسلام چاته وی، احسان مو پیژنده چې احسان چاته وی، او د قیامت د علامون هم خبر شول او جبریل علیہ السلام بیرته په خپله مخه لاړ. دا ځان ته یو طولاني مبحث دی
چې دغه حدیث مبارک نه کوم مسائل را فهمیږي خو یو دوه درې خبرې درته کوم بیا راځم خپلې موضوع ته. دا اولنۍ خبره چې جبریل علیه السلام دا عمر رضی الله عنه وایي چې اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا یرا علیه اثر سفر. درې خبرې د دې کس باره کې کړي. یوه خبره دا کوي چې داسې کس زموږ مجلس ته راغی چې ډېرې تیزې سپینې جامې وي. دویم دا داسې سړی زموږ مجلس ته راغی چې ډېر تیز تک تور ویښتان و د ځوانۍ په حالت کې وه. او دریمه دا چې داسې کس زموږ مجلس ته راغی چې د سفر آثار پې نه ښکاره کېدل. د درې واړو خبرو کې شارحینو د احادیثو لیکلي دي. موږ او تاسو ته یو تعلیم پروت دی. اول تعلیم دا داسې سړی مجلس ته راغی چې د هغه لباس زیات تک سپین و، تک سپین لباس و، خیرې پکې نه و. مجلس ته داسې انداز کې راغی چې دی خیرن نه و. په دې کې څه شي ته اشاره ده؟ و اشاره دې خبرې طرف ته ده هر کله هم چې یو څوک یو دیني مجلس ته ځي نو پکار دا ده چې دی د نظافت په حالت کې لاړ شي. لکه څنګه چې جبریل علیه السلام راغی او تک سپین لباس په تن باندې و. دا مجلس چون کې دینی مجلس و، مجلس علمی مجلس و، نو دا تعلیم او تا تراکی چې کلم علمی مجلس ته ورځي نو په داسې انداز کې ورشه. په کار دا ده چې تا د نظافت او د پاکۍ لحاظ کړی وي. ولې که خدا نه خواسته د پاکۍ لحاظ دې نه کړی او ته یو مجلس ته لاړ شي نو تا نه به خلکو ته تکلیف ورسیږي، ستا نه به خلک کرکه او نفرت وکړي او دا ستا تلل به مجلس ته سبب د دې شي چې خلک به د درنه متنفره شي. نو پکار دا ده چې مؤمن مسلمان ته متنفره نه کې او ستا د شتون د وجې نه یو سړی باید په یو مجلس کې تنګي محسوسه نه کړي. نو پکار دا ده چې کلم علمي مجلس ته ورځي نو دغسې انداز کې ورشه چې د صفایي لحاظ باید تا کړی وي. د همدې وجې نه حدیثو کې راځي دا پیاز خوړل یا اوږه خوړل. امام ترمذي رحمت الله علیه دا حدیث راخستی. تاسو علماو نم اوریدلی کلم چې سړی علمي مجلس ته ځي یا مسجد ته ځي جماعت ته ځي نو په کار دا ده چې د پیاز خام پیاز نه وي خوړلی، خامه اوږه نه وي خوړلي. وجه د هغې څه شی ده؟ نبی علیہ السلام فرمایي وایي چا چې دغه بدبویه بوټی وخوړه هغه د زموږ مصلا ته نه راځي او هغه د زموږ مجلس ته نه راځي. ولې؟ وی د دغه بوټي د خوراک د وجې نه دوه قسمه مخلوقو ته ضرر رسیږي. یو ملکو ته ضرر رسیږي چې کم د سره دي، او دویم چې دی دغه مسلمانانو ته ضرر رسیږي چې کم د سره مجلس کې ناست دي. نو پکار دا ده چې دی دا دوه بوټي ونه خوري او بیا هم فإن كان لابد لكم من أكلها فأميتوه طبخا. نبی علیہ السلام وی کچرته تاسو ته د دې د خوراک نه خلاصی نه وي یعنی غواړئ چې وی خورئ، اوږه خوړل غواړئ، پیاز خوړل غواړئ، نو نبی علیہ السلام فرمایي پخې یې کوي. نو چې کله مو پخه کړه بدبویي به ترې لاړه شي بیا یې وخوره. خو که خامه و او دې خوړه نو مسجد ته به نه ځې او چې تلې نو کوشش وکړه چې داسې شی استعمال کړي چې د هغې دا بدبویي لرې شي. وجه څه شی ده؟ مسلمان ته تکلیف رسیږي او مسلمان ته به مجلس کې تکلیف نه رسئ. کلم چې علمي مجلس ته ځي، کلم مانځه ته ځي، د مسلمانانو د اجتماع ځای ته ځي، ادب دا دی پکار دا ده چې د نظافت لحاظ دې ساتلی. دا حدیث امام ترمذي راخستی او بیا څومره شارحین د ترمذي چې دي هغوی د دغه حدیث مبارک لاندې لیکلي وی نبی علیہ السلام چې فرمایي که دغه چا چې دا دوه بوټي خوړلي وي هغه د زموږ مسجد ته نه راځي. وی دا نه راتګ د دغې دوه بوټو پورې خاص نه دی. وی هر هغه شی چې سبب د اذیت د مسلمانانو د اهل مجلس ګرځي، که هغه د خوراک و، که هغه خیرې وي، که هغه یو بل شی وه، خو لنډه دا چې د مسلمانانو د اذیت سبب جوړېده نو په کار دا ده چې مسلمان یو مجلس ته ځي خپل ځان اصلاح کړي. نو د علمي مجلس یو ادب دا دی چې کله هم څوک راځي مجلس ته په کار دا ده چې د نظافت لحاظ وکړي. ځکه جبریل علیه السلام مجلس ته داسې انداز کې راغی چې تک سپین لباس یې اغوستی و، پاک صفا مجلس ته راننوته.
دویم په داسې انداز کې راغی چې ښایسته تک تور ویښتان یې و د یو سپینګیري په شکل کې ولې نه راته د یو ماشوم په شکل کې ولې نه راته چې د یو ځوان نوجوان په شکل کې راځي او د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي دې کې راز څه شی دی شارحینو د احادیثو لیکلي چې راز پکې دا دی چې جبریل علیه السلام د یو ځوان په شکل کې راغی او د نبی علیه السلام نه زده کړه کوي او د نبی علیه السلام مجلس ته د زده کړې په نیت راغی اشاره دې خبرې طرف ته ده چې بهترین وخت د طلب د علم چې دی دا ځواني ده دا معنا نه چې د یو سړي نه ځواني فوت شو ځواني لاړه او دته علمي مسائل زده نه وي او د دا مسؤلیت د دنه ساقط شنه مسؤلیت بیان درته متوجه دی زده کړه به کوي د مسایلو نه به ځان خبروي روزمره چې ته د کومو مسایلو سره ستا مخه راځي د هغې نه به ته واقف یې که سپینګیری هم یې خو بیا هم بهترین وخت د طلب د علم دپاره هغه د ځوانۍ دوران دی نو ځواني یو فرصت ده چې چاته رب العالمین ورکړي وي په کار دا ده چې هغه د دغې فرصت نه ګټه واخلي دا ځواني دا د رب العالمین یو خپل نعمت دی چې چاته ورکړي وي صحت رب العالمین یو چاته ورکړی نو په کار دا ده چې ځوان خپله ځواني دا د رب العالمین په عبادت کې صرف کی او په دینی خدمت کې صرف کی د عمدې وجه نه نبی علیہ السلام او کسان یاد کړي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله او کسان د نبی علیہ السلام وای چې دا به د قیامت په ورځ د رب العالمین په رحمت کې ناست وي یا د عرش د سوري لاندې به ناست وي یا د رب العالمین په رحمت کې به ناست وي په هغه سخته ورځ په هغې او کسانو کې یو کس څوک دی وشاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان دی چې د رب العالمین په عبادت کې دی نشأت وکړي نو چې کوم ځوان د رب العالمین په عبادت او په بندګۍ کې نشأت وکړه او دا ځواني خپله د رب العالمین په بندګۍ کې صرف کړه د قیامت په ورځ به دغه ځوان د رب العالمین د عرش د سوري لاندې ناست وي او د هغې ورځې سختي به دی نه حس کوي نو طلب د علم بهترین وقت ځواني ده طلب د علم بهترین وقت صحت دی نو سپینګیری دی الله تعالی مونږ او تاسو ته ژوندي لري دا زموږ برکتونه دي او نوجوانانو تاسو ته وایم چې دا اوس تاسو کوم وخت کې یاستئ اوس تاسو کوم وخت کې یئ دا تاسو ته یو طلایي چانس دی خیال کوئ چې د لاسې ورنه کوي دا وخت دا ډېر ارزښتناک دی دا مو تاته چې رب العالمین کوم ژوند لیکلی دا ژوند په تیریدو باندې دی دا لحظه لحظه چې تیریږي دا رامعد کیږي نه خو دا وخت دومره قیمتي دی یوه نمونه یې درته وایم تاسو فکر وکړئ علما د وخت د ارزښت باره کې لیکي یو سړی د 100 کاله ژوند لري په دې 100 کاله کې د ژوند دا ټوله حصه د په کفر کې تیره کړله خو د مرګ نه وړاندې 10 دقیقې وړاندې د په خپل اختیار کلمه د توحید او د شهادت ولوسته او مسلمان شي اوس 100 کاله ژوند لري په دې 100 کاله کې دا ټوله زندگی په کفر کې تیره کړې ده او دا 10 دقیقې په اسلام کې تیرې کړلې او مسلمان شه د الله تعالی وحدانیت او یووالی ومنه او رب العالمین ته ځان تسلیم که او کلمه د شهادت یې ولوستله او په دې دوران کې دته مرګ راغی او 10 دقیقې بعد مړ شه چې مړ شه زمونږ شریعت وایي چې څنګه دی مړ شه د خو چونکې ګناه نه ده کړې نبی علیه السلام وایي یو کس دی چې ما صلی وما صامه نه منځ کړی نه یې روژه نیولې ده هېڅ یو نیک عمل یې نه دی کړی خو مرګ ورته راغی او مړ شه نو چې څنګه مړ شه رب العالمین دغه انسان جنت ته داخلوي او د جهنم نه یې بچ ساتي یا لکه 100 کاله ژوند لري د ژوند ټوله حصه یې په کفر کې تیره کړې 10 دقیقې په اسلام کې تیرې کړې
او دا 10 دقیقو کې منځ مونه کوي هېڅ شي ته وزګار نشه صرف دومره کار یې وکړه چې کلمه د شهادت او د توحید یې ولوسته او مسلمان شه او د رب العالمین یووالی تسلیم کا مرګ ورته راغی جنت ته داخلیږي نو ته فکر کوه چې یو سړي 100 کاله په اسلام کې تیر کړي وي د هغې کس منصب به د الله تعالی په درګاه کې څومره وي چا 80 کاله په اسلام کې تیر کړي وي دغه منصب به څومره وي چا 80 کاله په اسلام کې تیر کړي دغه منصب به څومره وي دا 10 منټه دي دومره ارزښتناک دي چې د ابدي هلاکت نه بچ شوې او ابدي نجات درته رب العالمین درکا اوس چې کلونه دي په اسلام کې تیر کړي د هغې خو به اسم د الله تعالی په درګاه کې لویه بدلوي معلومیږي دا چې وخت ارزښتناک دی ځوانانو د وخت قدر وکړئ وخت ته سپک مه ګورئ دا تیریږي درنه دا چې لاړ بس لاړ بیرته رامعد کیږي نه او بیرته دوباره چې دی دا ژوند ستا نه راځي دا کوم چې را روان دی دا وروستو نور دی دا چې سبا راځي دا سبا نن ورځ نه ده نن تیره شوه سبا بله ورځ ده دا چې تیره شو چې بله ورځ راځي هغه بله ده دا سبا نه ده دا ژوند چې 50-60 کال یې درته لیکلی دا همدغسې را کمیږي ارزښت یې وکئ د خپل ژوند قدر وکئ ځوانانو ډیر قدر یې وکئ او سپینګیرو تاسو هم ډیر قدر وکئ چې الله تعالی مې دا ژوند په اسلام کې تیر کا او باقی دا خپل ژوند ته متوجه شئ چې دا هم په نیکو کارونو کې صرف کما نو د دې وجې نه جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام مجلس ته د یو ځوان په شکل کې راغی او د نبی علیه السلام نه پوښتنې وکړلې دریم چې دی کله راغی نو حالت یې څه شی وه فاسند رکبتیه الی رکبتیه راغی مخامخ نبی علیه السلام ته کېناسته او زنګونونه یې د نبی علیه السلام د زنګونو مبارکو سره ولګول شارحین د احادیثو لیکي په دې کې څه شي ته اشاره ده چې دی مخامخ نبی علیه السلام ته کېناسته و اشاره دې خبرې طرف ته ده چې تعلیم آداب لري او د تعلیم د آدابو نه یو ادب دا دی چې متعلم به معلم ته مخامخ ناست وي دا د تعلیم ادب دی متعلم به معلم ته مخامخ ناست وي د همدې وجې نه چې کوم متعلم او کوم شاګرد استاذ ته مخامخ ناستو او د ده دا توجه خپله کامله دی استاذ ته وه هغه چې د مجلس نه ځي هغه یو شان رنګ وړي او چې د چا حضور او توجه رابطه د باطن نه وه برابره او هغه مجلس نه پاڅېده تاسو پی کې د هغه نه پوښتنه وکئ هغه د مجلس نه بل شان رنګ وړي ابا د مجلس د مقاصدو نه آګاه نه وي نو په دې وجه باندې جبریل علیه السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناسته نو دا چونکې زمونږ او ستاسو د تعلیم د آدابو نه یو ادب دغه دی دا مجلس هم زمونږ او ستاسو یو علمي مجلس دی یو ادبي مجلس دی نو سپینګیري چې کم کمزوري دي دا خبره اوږده شوه رانه هغې ترې مستثنا دا نوجوانان لږ مخکې راشي ما ته مخامخ کېنئ چې لږ سره په خبره پوه شو چا ډډې ولي هغه مخکې راشئ